خړ ګردونه افسانه. اخوا به د نور سترګه د غره نه راښکاره شوه، دېخوا به ګوجر په ګډو لښته کېښوده. ګډې به هم د ګوجر لښتې ته منتظرې وې، او چې به پاڅېدې او نیغه لار به یې د غره په لور ونیوه، وږې ګډې به د غر په تړو خورې شوې. په شنې وچې ګیا به داسې سر شوې لکه څوک ظالم فاتح چې د مظلوم مفتوح ملک په آبادو سر شي. ګوجر به کله ورته په یوې سوکې، کله ورته په بله سوکې تماشګیر. د هغوی د خپلې خېټې ډکولو سره کار و، لکه یو غریب مزدور چې ورسره صرف د خپل بربنډ وجود او نهرو بچو فکر وي. هغه د چا په امارت او محلونو څه کوي، او نه یې د تخریب او وراني خیال وي، او نه مستي کولی شي. بیا هم که یوې نیمې ګډې به ورانی وکړو، نو د ګوجر لښتې به یې داسې خبر واخیسته لکه د یو ظالم او خودسره بادشاه په وړاندې د هغه باغي راوستی شي. خو یوه د شالو سپینه سرکشه ګډه داسې وه چې هغې د ګوجر حکم نه منلو، لکه د شانو سرکشه او چالاکه وه. هسې هم ګوجر به هغې ته څه نه ویل، او نه یې په هغې د وهلو زړه کېدو. مازدیګر ګډو به یو قطار جوړ کړو چې کلي ته به نږدې شوې، نو دېخوا به ګډو منډې جوړې کړې، او اخوا به د ګډو ماشومانو بچو چغې جوړې کړې. ګوجر به هم ورپسې چاخ چاخ روان شو. شانو به د خپلې ګډې لکه د یو مین د خپل محبوب د دیدن په انتظار ولاړه وه، او چې ګډه به ورنږدې شوه، نو شانو به هغه غېږ کې کلکه ونیوه او ښکل به یې کړه. یره شانو، نن خو دې ګډې ډېر ستړی کړم. ګوجر به ورته ګیله وکړه، وایي ته خواره شې، د لیونو خوراک شي، ته دا دومره ورانی ولې کوې؟ شانو به خپله ګډه ورټله. ګوجر غریب هسې هم ستړی ستومانه وي، او څه ورسره ته ورانی راواخلي. نه نه شانو، دومره زیاته ورانه هم نه ده. خیر دی، وشه ځناور دی، دومره ورانی خو به کوي. او ګډه به یې معاف کړه، او شانو به بړچ بړچ په خندا شوه. ماسخوتن ډوډۍ خوړلو نه پس به ګوجر په کټ کې ستړی سملاست و. بهر به ماشومانو د سپوږمۍ سپینه رڼا کې لوبې کولې، خو ګوجر ته به لوبو نه خوب غوره ښکاره شو. د هغه سترګې به درنې شوې. ماشومانو به کوڅه کې شور زوږ جوړ کړی و، خو ګوجر پې اډو خیال نه و. خو که د ماشومانو په دې شور زوږ او نارو کې به د شانو غږ هم شامل شو، نو هغه به اوچت پاڅېدو او نیغ به یې په کوڅه منډه کړه. شانو به چې هغه ولیدو، نو د ډلې نه به رابېله شوه، او په توندۍ به د ګوجر خواته راله، او هغه به یې د لاس نه ونیو، ځان سره به یې لوبو کې شامل کړو. که ماشومانو به احتجاج وکړو، نو شانو به ووایي چې زه لوبو نه ووځم او ګوجر دې لوبې کوي. بیا به یې ګوجر ته ووایي ګوجره ته لوبې کوه او زه به ستا تماشه کوم. ګوجر خو به خوشحاله شو، ولې هغه ته د شالو نه سیوا لوبو کې څه مزه نه ښکارېده. د شانو نه سیوا به هغه ته لوبې لکه بېشمه محفل ښکارېدو. سهار به چې هغه ګډې روانې کړې، نو ځان سره به یې زړه کې ووایي کاشکې داسې ورځ هم رالی چې سلامته ورځ یې کلي کې تېره کړی. هغه به ټوله ورځ تصور کې د شانو سره خوږې خوږې خبرې کولې. خو دې خبر چې شانو ولې پې دومره ګرانه وه، شاید دا وجه وه چې نورو ماشومانو به هغه لوبو کې نه پرېښودو. خو د شانو د وجې به غلی شو. هغه به په یوه لوړه غونډۍ کېناست او خپل کلي ته به یې داسې د حسرت په نظر کتل لکه څوک مسافر چې خپل کلی همیشه دپاره پرېږدي. هغه به د کلي ماشومانو کې شانو د لرې نه هم پېژندله. هغه به چې لوبو کې شامله وه، نو د هغه زړه به په ټوپونو شو. کاشکې اوس رانه مرغۍ جوړه شوې او شانو سره جوخ ودرېدی. دغه ګډې دې سر وخوري چې دا څه غم را په غاړه شوی دی. هغه به د ډېر قهر نه غاښونه وچیچل. که وس یې رسېدی، نو ټولې به یې لالې کړې وې. هغه ته دا پته نه وه چې زه دا ګډې ولې سروم او څه دپاره دومره خواري کوم. صرف دومره ورته یاد و چې دا ګډې به وړاندې د هغه مور سرولې. ګوجر ته به یې سهار ډوډۍ پخه کړه او شکور کې کېښوده. بیا به یې ګوجر ته ووایي بچې ډوډۍ مې درته کېښوده، چې کله وږی شي نو کټوۍ کې ماسته پراته دي، بیا یې ورسره وخوره. هغه به مور ته هر سهار ویل چې مورې ته بیا غر ته روانه شوې.
نن خو ایساره شه، زه ټوله ورځ کور کې یوازې یم. مور به ښکل کو او ورته به یې ووې چې بلا دې واخلم، نن به زر راشم. او ګوره کنه چې زه ګډې بو نه ځم، نو بیا به تاته ډوډۍ سره ماسته چرته وي. ته به سپوره ډوډۍ څنګه خورې؟ که خیر وي زه به د وخته راشم. ښه. او ګوجر به د مور په خبره ښه وکړل. ګنې زړه خو یې نه منل چې مور دې ورنه لاړه شي. هغه هم غر ته روان شو. وړه غوندې لښته په لاس ټوله ورځ به ګډو سره جوخ ګرځېدو. مور سره به یې په وړه ژبه وړې وړې خبرې کولې. مور به ورته کله ښه او کله نه کول. چې غرمه به پخه شوه نو ستړی به شو. په مخ به یې خولې رالې، اننګي به یې سره شول او شونډې به یې وچې شوې او د مور په پتون به یې سر کېښودو. مور به ورته د یوې تړۍ لاندې سپوڼی واچولو او ګوجر به یې سملولو. مازدیګر لمر به چې ځوړند شو نو راوچت به شو او بیا به دواړه مور زوی ګډو پسې کور ته روان شو. وروسته چې مور سره یې څه لږې روپۍ جمع شوې نو د نجیب کاکا نه یوه ګډه واخیسته. د هغه دې هم چار ښه وي، هغه ورسره څه لږ قرض وکړو. د ګډو په راتلو ګوجر دومره زیات خوشحاله و لکه تمام کاینات یې چې ګټلی وي. حقیقت کې د هغه او مور یې همدغه توخه وه، نور څه اسره خو یې نه وه. هر وخت به ګډې سره ناست و، کله شینکۍ ورکړی او کله د ویښتو نه به یې ورته ټوله ورځ ازغي لرې کول. د خپو د کوخو نه به یې خیرې صفا کول او څه ورځ به ګډه لنګه شوه نو د ګوجر د خوشحالو ځای نه و. مجال شته چې ګډې بچي ته چا ګوتې ور وړې وې، خبرې به یې ورسره کولې. ګډور یې نه و، سم د ګوجر ملګری و. ګوجر چې لږ لوی شو او ګډو بوتلو قابل شو نو مور به یې کور کلي کې خواري مزدوري کوله او ده به ګډې بوتلې. هره ورځ به د غر اوچتې څوکې ته یو ځل ضرور ختلو او د لوړې څوکې نه به یې د پولو پټو او خپل کلي ننداره کوله. او په دې ننداره کې به داسې ډوب شو لکه سیلاني په اول ځل د یو ښکلي ځای ننداره کوي. د هغه نظر به پولو پټو، لوړو جوړو نه تر کلي او د کلي کوڅو پورې هواره شو. خو ټیکاو به یې هله وموندو کوم ځای به چې شانو موجوده وه. بیا به داسې هم وشوه چې سترګې به یې په شانو ورخښې وې او ګډې به د غر نه پټو ته لاړې او په پردي فصل به یې تالان جوړ کو. ګوجر بالا خبر شو چې د پټو خاوندانو به ورته په زوره زوره کنځل وکړل. ګوجر به په ویښه د خوبه راویښ شو. ځان سره به ملامته د ګډو په لور روان شو. پخه غرمه به یې ګډې راټولې کړې او یو سوري لاندې به یې راپڼ کړې. خپله به هم یو خواته کېناسته، د څادر د پیسي نه به یې ډوډۍ راپرانسته او په خوړلو به شروع شو. ګډو به هم شخوندونه وهل. کله کله یوې نیمې ګډې ورانۍ راواخیستو، د خپل ځای نه به غلې پاڅېده او یو لور ته به روانه شوه. نورو ګډو به هم د هغې ملګرتیا وکړه. ګوجر به ورته په کنځلو شروع شو او ورپابسېدو، لښته به یې پې ماته که. اکثر به دغو ګډو کې ورانۍ د شانو ګډې کولو، خو ګوجر به سزا نورو ګډو ته ورکوله، هغې ته به یې هېڅ هم نه ویل. خو دې خبر چې ولې کله کله چې به ګډو ستړی کو او یا به یې د کلي کوڅې او شانو رایادې شوې نو اسمان ته به یې وکتل او خدای ته به په سوالونو سر شو چې ای خدای پاکه په دې ګډو چېرته لیوه راولي چې زه ورنه خلاص شم. خو لږ ساعت پس به چې لږ دمه شو نو په توبو به سر شو او بیا به خدای ته په سوالونو شو چې خدایه ګډو ته هېڅ هم مه وایه، که ورانۍ هم کوي خیر دی، ځناور دي زه هغه ساعت پوه نه شوم. بیا به داسې نه ویم او دا سوالونه به د هغه اکثر په داسې انداز کې کول لکه خدای پاک صرف د هغه سوالونو اورېدو ته ناست وي. ګوجر په خپلو خیرو ځکه پښېمانه و چې د هغه ذهن کې د مور خبره ناسته وه. هغه ته مور ویلي وو چې دا ګډې نه وي نو موږ به څه کوو. پخوا به پردۍ ګډې سرولې او اوس د خدای فضل دی خپلې مو هم 3 سرونه شوې. مخکې سپرلي ته به دغه وړه ګډه هم لنګه شي او دغه ګډورې به خرڅ کړم او تا ته به د اختر جوړه پې جوړه کړم او د نوو جامو په تصور به د هغه زړه د خوشحالۍ نه ټوپونه کړه.
هغه به د اختر یوه ورځ شمارله. د هغه ماشوم ذهن کې د اختر د راتلو او نوو جامو اغوستو یوه عجیبه شان خوشحالي راغله. که وس یې کېدی نو هغه به اختر اړو سبا ته راوستی وی. مور د اختر په ورځ به زه ګډې نه بیایم. هغه د ډېرې خوشحالۍ نه مور ته په ډېر هیبت ووی، خو وروستو په دې خبره څه کچه غوندې شو. مور ته یې وکتل لکه مور به ورپورې وخاندي او یا به ورته غوسه شي. سهار به ټولو نه ړومبی هغه د شانو کور ته ورلو او کوڅه کې به یې غږ وکړو، شانو ګډې بار راوباسه. شانو به ګډې را پرېښودې او تر کوڅې به ورسره راله او په ګوجر به د شانو خبرې د خپلې شپېلۍ د خوږو نغمو نه هم خوږې لګېدې. هغه به شپېلۍ ډېره په خوند او مزه غږوله، خو لکه کوم خوند او خوږوالی د شانو په خبرو کې و، هغه د هغه د شپېلۍ په نغمو کې چېرته و. د هغه خواهش و چې کاشکې د شانو ټولې خبرې مې د شپېلۍ په نغمو کې ځای کړی، چې نغمې پې نور خوند او ښایست ومومي. مازدیګر به ګوجر د کلي رسېدو ته د هغو لنګو ګډو نه هم زیات لیواله و، کمې به چې خپلو بچو ته په منډو سر وې. څومره به چې وخت تېرېدو نو هومره به په ګوجر څه چل کېده. ځان سره به یې عجیبه خبرې کولې، داسې اوتر به ګرځېده. کله کله خو به سم لیونی شو. د شانو سپینه ګډه به یې راونیوه، دې مارې به یې ښکلوله، څه ورو به یې ورسره ویل. دا ځل سپرلي کې خو لکه بیخي لیونی شوی وي. ټوله ورځ به یې سره زیړ ګلونه راشوکول او رنګینې غونچې به یې ورنه جوړې کړې. خو څو قدمه به چې وړاندې لاړو او هلته به یې نور ښکلي ګلونه په نظر شو، نو په لاس کې غونچې به یې ګوزارې کړې او بیا به په نورو غونچو جوړولو سر شو، او دغسې به ټوله ورځ تېره شوه. خو نه به د ګوجر ګلونه خوښ شول او نه د شانو د زلفو دپاره غونچه جوړه شوه، او خالي لاسونه به کلي ته رالو. د ګوجر دغه ژوند و، سهار غر ته ګډې بوتلې او مازدیګر ستړی ستومانه به راتلو. کله کله خو به دومره بیزاره شو چې بې اختیاره به یې ووی چې خدایه پاکه یا خو ما مړ کړي او یا مې دې ګډو نه خلاص کړي. د ګوجر ټول ژوند ګډو او د غر سره و. هره تړه هره غونډه د ده مسکن و. هغه به ګډو سره د خپل ملګري او همزولي په شان خبرې کولې. کله به اوچت کېناستو او بډې نه به یې شپېلۍ راوښکله او یوه خوندوره نغمه به یې ورکې وغږوله. نه خو ګوجر شاعر و چې د شانو سپین پلن مخې د 14مې سپوږمۍ ګڼلی وي، او نه هغه په دې پوهېدو چې ګوندې د هغه شانو سره د زړه جوخت دی. نه ورته د مینې پته وه، نه یې مینه پېژندله او نه د مینې نه خبر و. بس دومره وه چې غر کې به یې ګډو سره خبرې کولې. نن شانو داسې وې، نن یې خندا کې فلانۍ خبره وکړه، یره شانو څومره ښه جینۍ ده، او بس دې نه زیاتې خبرې هغه نه زده کړې وي او نه یې اظهار کولی شو. هغه که څه هم پوهېدو نو صرف دا چې د غر فلانی رنګ واښه دی. ګډې به یې ښې خوري او په فلاني وښو مینه نه کوي. فلانۍ ګډه ورانه ده، فلانۍ قرار خویه، فلانۍ ګډه دومره ورځې پس لنګه شي. او د ټولو نه وروستنۍ خبره به یې دا وه چې شانو ډېره ښه جینۍ ده. بس دا و د ده ټول کاینات. ګډې به بچی راوړو، لوی به شو، او کله کله خو به د ګوجر په معمول کې څه فرق نه راتلو. باران و که سیلی، خزان و که سپرلی، اوړی و که ژمی، د ګوجر دې سره څه کار نه و او نه یې پې څه پروا وه. که یې څوک هم ملګري وو نو دغه ګډې، کلي کې شانو او غر کې د هغې یادونه. او نن هم هغه ګډې راوښکلې وي، خو دا ځل ورسره شانو بار رانغله او نه یې ورته ګډې راوښکلې. ګوجر هم نن ډېر زیات پریشانه و. کوڅه کې چا سره یو رب ونه کړو او نه یې ګډې کوڅه کې پنډې کړې. بس چوپ چاپ یې په ګډو لښته کېښود او ځوړند سر ورپسې روان شو. ګډې یې غر کې پرېښودې او خپله په هغې اوچته غونډۍ کېناستو، کومه چې کلي نه ښکاره وه، او ګوجر به پې اکثر د شانو او کلي ننداره کوله. د کلي کوڅه کې نن د نور کله نه زیات ګڼه ګوڼه خلک به وتل راوتل، او چې کچه غرمه شوه نو د ګوجر په غوږو د بر کلي نه د تمبل اواز رالو.
هغه سترګې بر کلي ته اوچتې کړې. هلته کې هم کوڅه کې ډېره ګڼه وه. ښځو او جینکو سرې سرې جامې اچولې وې او د ورایه لکه د پشکال ناوې ښکارېدې. نرانو هم نوې نوې جامې اغوستې وې. توند توند به تلل راتلل. داسې ښکارېده لکه نن هلته څه ښادي وي. او واقعي هلته ښادي وه، ځکه چې د ډول سورنا اواز هم راتلو چې د ښادۍ نښه ده. او بیا چې لږ ساعت تېر شو نو بر کلي د ښځو، سړو او ماشومانو یو لښکر را روان شو او د ګوجر د کلي په کوڅه ننوتو. ګوجر سر په زنګون کېښود او ځان سره په فکر اخته شو. اوس به شانو د همزولو منځ کې ناسته وي او همزولې به ورسره ټوکې وشتې کوي. شانو به ډېرې حیا نه سر ځوړند نیولی وي. اوس به راغلي مېلمانه په وریجو او ډوډۍ خوړلو سر وي. اوس به شانو د ناوېتوب سره او ښایسته جوړه اغوستې وي. کاش چې ما خو هغه د ناوېتوب په جامو کې یو ځل لیدلی وی. اوس به د هغې تورو اوږدو زلفو کې سره ګلونه ایښې شوي وي. هغه به څومره ښایسته ښکاري. اوس به او بیا ډزې شوې. ګوجر په هیبت سره د زنګون نه سر راوچت کړو او چې خپل کلي ته یې وکتل نو د کلي د کوڅې نه هم هغه لښکر چې بر کلي نه راغلی و راووتو. د لښکر منځ کې یوه ډولۍ هم وه چې پې سره ښایسته شالونه غوړېدلي وو. لښکر مورچه اخیستې وه او اوس فاتح واپس روان و. ځان سره یې سره ډولۍ هم لکه یرغمال رااخیستې وه. د ډزو زور شو. ډول سورنا تېز شو او لښتو چورلکونه وهل لکه ځینې الوتلې د خوشحالۍ او فتح سندرې ویلی شوې. لښکر پسې یو خړ ګرد اوچت شو. ګوجر ته ښکاره شوه لکه چې طوفان راوچت شوی وي. تېز او په زور کې سیلۍ راغله. ډزې نورې هم په زور شوې. ډول سورنا نور هم تېز شو او د جنجه خلک په ټوپونو شو. د خپو لاندې ګردونه لا په زور شو او بیا چاپېره خواره شو. څلور مخې ته توره تیاره جوړه شوه. توره تیاره. سترګې بیخي ړندې شوې. د تندر کړنګا شوه. دا تندر دومره په زور و چې د غوږونو پردې یې وشلولې. زوږ سیلۍ او طوفان سمه غر ټول طوفان راواخیست. سم یو قیامت جوړ شو. او بیا لږ ساعت پس طوفان تېر شو. سیلۍ تېره شوه. قیامت تېر شو. خړ ګردونه کېناستل. هر طرف ته چوپه چوپتیا شوه. یوه هیبتناکه خاموشي شوه. لکه ټول کاینات ویده وي. لکه د قبرستان خاموشي شوه. مرګینه خاموشي. لکه هر څه مړه وي. ګډې لاندې په پټو کې په تیار فصل اخته شوې او په فصل یې داسې تالان جوړ کړی و لکه فاتح چې د غنیمت په مال تالان ګډ کړي. ځینې ګډو داسې مستي جوړه کړې وه لکه څوک قیدي د بند نه آزاد شوی وي. د فصل خاوندانو ګوجر ته نارې وهلې او کنځلې بد رد یې ورته ویل. کمبخت شپونکر کم خوا ورک شو. چا وویل چې نن واده و، ډمان راغلي وو. وشوه د سپېره زوی ګډې هم داسې پرېښي دي او تماشې ته تللی دی. خو ناڅاپه د یو کس نظر پاس غونډۍ ته سم شو. ګوجر په اوچته غونډۍ ناست و. هغه د ډېره قهره او تاو ورمنډه کړه. یره ستا داسې داسې وکم نن خو به درباندې دغه لښته ماته کړم. زما خو دې ټول فصل تباه کړو. هغه تلو تلو کې وویل. ګوجر هماغسې په اوچته غونډۍ ناست و. سترګې د کلي په لور خښې کړې وې. د سپېره زویه ګډو دې فصل تباه کړو او ته دلته بېغمه ناست یې. او بیا یې وروستو نه ګوجر راوجکولو او د ګوجر سر خوا کې تړې ته اړم شو. د هغه روح خو د شانو سره جنج کې شامل شوی و. خو سترګې یې غړېدلې او د کلي په کوڅه داسې ورخښې وې لکه اوس هم د شانو ډولۍ او جنج ته ګوري.